د اصحابانو د ایمان د داستان څلورمه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د اصحابانو د ایمان د داستان د څلورمې برخې محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله بیاست او په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي اوسئ. محترم اوریدونکو، موږ په تېره درېیمه برخه کې دا اورېدلي ول چې هغه آیات کریمه یې ورته ووایي وجعلناهم ائمة یهدون. د هغه ژباړه هم په تېره برخه کې تېره شوې وه. نن په څلورمه برخه کې له ژباړې راوروسته داستان شروع کوو. هیله ده چې تر پایه موږ سره پاتې شئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله عمر ته وصیت کوه، هغه مهال ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه هم حاضر و. له دې وروسته یې د تللو اجازه ورته ورکړه او ورته ویل د خدای جل جلاله نصرت مو مال شه، د خدای جل جلاله له دښمنانو سره وجنګېږئ. زه د تقوا وصیت درته یو ځل بیا کوم، خدای جل جلاله د هغه چا ناصر ده چې هغه د دین نصرت کوي. مسلمانانو سلام ورته وکړ او رخصت یې ورڅخه واخیست. 9 لښکر سره له ذکر شوو نامتو اشخاصو د فلسطین د نیولو دپاره روان شول. له دې یوه ورځ وروسته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته بیرغ ورکړ. ده او ملګرو ته جابیې ته د تللو امر ورکړ او ویې ویل ای د امت امینه، تا هغه خبرې واورېدې چې ما په وصیت کې عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ته وکړې. تا ته هم هغه خبرې در یادوم او مسلمانانو دې لښکر ته هم مخه ښه وویله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او ورسره مسلمانان چې بیرته راوګرځېدل، حضرت خالد بن ولید یې راوغوښت. هغه ته یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لاس بیرغ ورکړ. د لخم او جذام قبیلو امیر یې وټاکه او د ده په امارت کې داسې پیاوړي اشخاص داخل کړل. هر یو له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو نه یو پیښه کې ګډون کړی و. خلیفه ورته وویل ای ابو سلیمانه، ته مې د دې اتلانو امیر وټاکلی، ته دوی د عراق او فارس له کفارو سره جګړې ته بوځه. زه امید لرم چې خدای جل جلاله به ستاسو مرسته وکړي. رخصت یې ورکړ. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او ورسره ملګري د عراق پر لور وکوچېدل. راوي وایي ما ته ربیعه بن فلیس نقل وکړ او ویې ویل زه په هغه لښکر کې شامل وم چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عمر بن عاص په امارت کې د فلسطین او ایلیا په لور استولی و او د دې لښکر بیرغ له سعید بن خالد سره و. راوي وایي ابوبکر له هر لښکر سره یو تکړه امیر ولېږه. له خدای جل جلاله څخه یې د مرستې دعا ورته وکړه. د لښکرو له روانېدو سره سم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر مخ د غم نښې څرګندې شوې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څخه وپوښتل حضرت ابوبکره، له څه کبله دې پر مخ د غم نښې څرګندې شوې؟ ده ورته ویل د اسلام په جنګیالیو پسې مې زړه خفه ده، له خدای جل جلاله څخه یې پر امن غواړم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ویل قسم په خدای که په یو لښکر هم دومره خوشحاله شوی یم لکه هغه لښکر چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په اړه وصیت درته کړی و او تا د شام طرف ته ولېږه. د خدای جل جلاله د رسول په قول کې دروغ نشته. پر روم او فارس به موږ د ده د قول مطابق حتما بریالي کیږو. خو دا نه ده څرګند چې همدا ځل به وي او که به په راتلونکي کې دا ستر ویاړ وګټو. خو زما پر خدای جل جلاله ښه ګمان دی چې دا ځل به مو که د ده خوښه وه دا ویاړ په برخه شي. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه دغه شپه ویده شو. خوب یې ولید چې د عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ملګرو مخ ته یې اصل پراته وي، وروسته یو پراخ شنه او هواره بیدیا وي. حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی پر خپل اس سپور او ملګري ورپسې وي، په دې بیدیا کې ګرځي او هلته له آسونو کوز شي آرام وکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې له خوبه راویښ شو په خپل لیدلي خوب ډېر خوشحاله شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل
مسلمانانو به بری حاصل کړی وي، خو عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه به له مشرکانو سره په جګړه کې له ډېرو ستونزو لیدلو وروسته بریالیتوب مومي. امام واقدي وایي د جاهلیت او اسلام په دواړو دورو کې په مدینې ته ځینې کاروانونه راتلل او خوراکي توکي به یې لکه غنم، اوربشې، غوړي او داسې نور سره وړل چې په شام کې به وو، او له دې لوري به یې ځینې نور توکي وړل. هغه مهال چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د عمرو بن عاص رضی الله عنه په مشرۍ لښکر د ایلیا او فلسطین سیمې ته لیږي، هغه مهال هم له هغه لوري یو قافله راغلې وه او دا خبرې ترلاسه هرقل ورساوه. نوموړي ته چې کله د اطلاع ورسېده، خپل وزیران، قمندانان او مخور اشخاص یې راوغوښتل او پر ترلاسه شوې خبرې خبر کړل او ورته ویې ویل: ای بني اصفرو، دا هغه څه و چې تاسو یې وړاندې لا خطر احساس کړی و، او هغه وخت لرې نه ده چې د دې نبي تابعداران به زما تر چوکۍ د لاندې ځمکې هم واکمن شي. د محمد خلیفه ستاسو لور ته خپل لښکر رالیږلی او داسې یې وګڼئ چې تاسو اوس ورسره مخامخ یاست او دوی ستاسو سره د مقابلې تکل کړی. تاسو هوښیار اوسئ او خپل دین او حریم څخه دفاع وکړئ، او که مو سستي وکړه عرب به ستاسو د ټاټوبي او مالونو څښتنان وګرځي. خلکو چې دا خبرې واورېدې ویې ژړل. ده ورته وویل: ژړا پرېږدئ. وروسته د ده یو وزیر ورته وویل: بادشاه، زموږ زړه ده چې هغه خبر راوړونکی یو ځل راباندې ووینئ. هرقل خپلو ځینو نوکرانو ته ویل: ورشئ او له هغو کاروانیانو څخه یو تن راولئ چې دا خبره یې راوړې ده. یو تن راوستل شو. هرقل ته ویل: ستا څومره وخت کېږي چې راغلی؟ ده ورته وویل: 25 ورځې کېږي. هرقل ویل: د دوی واکمن څوک و؟ ده ورته وویل: د ابوبکر په نامه یو تن یې واکمن و او ستاسې هیواد ته د خپل لښکر مخ رااړولې وه. هرقل ته ویل: تا په خپل ابوبکر ولید؟ ده ورته ویل: هو، له ما څخه یو څادر هم واخیست او پر اوږو یې واچاوه. د یو عادي فرد په توګه ګرځېدی، 2 جامې په تن وې، په کوڅو کې ګرځېدی او پر خلکو به یې پوښتنه کوله، د مظلوم حق به یې له ظالم څخه اخیست. هرقل ورته ویل: ته یې موږ ته ځینې نښې بیان کړه. ده ورته ویل: غنمرنګه سړی، ډنګر مخ یې درلود. راوي وایي ویل: زمونږ د دین خبره رښتیا شوه. دا د هغه احمد ملګری ده چې زمونږ په کتاب کې ذکر شوی، او دا یې هم هغه ملګری ده چې له ده وروسته به د ده خلیفه وي، او دا هم زمونږ په کتاب کې راغلی چې له دې خلیفه وروسته به د دنګې ونې څښتن یو بل سړی چې د زمري غوندې غیور به وي. سړي چې د هرقل خپل خبرې واورېدې په تلواري لهجه سره یې وویل: د کوم سړي چې تا نښې بیان کړې، هغه ما اوس په داسې ډول ورسره ولید چې یو ساعت هم نه ورڅخه جلا کېده. هرقل ویل: دا خبره ډېر سمه ده. ما رومیان د هدایت او رشد لارې ته راوبلل، خو دوی مې خبره ونه منله. زر ده چې زما سلطنت به له خاورو سره خاورې سي. له دې وروسته یې د جوهرو یو صلیب و خپل سپه سالار ته ورکړ چې اوربلیس نومیده، او ورته ویې ویل: ته ما د همدې لښکر مشر وټاکلی، ته دوی در سره بوزه او د فلسطین له سیمې څخه عربان وشړه، ځکه هغه ډېر آباد سیمه ده. زمونږ تاج، زمونږ عزت، ویاړ او قومي سرمایه ده. ابلیس صلیب تسلیم کړ. په دغې ورځې سمدستي واجنادین ته له خپل رومي لښکر سره عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه په فلسطین کې. حضرت امام واقدي رحمه الله وایي: ما ته دا خبر رسیدلی چې عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه د ایلیا لور ته ولاړ، آن چې د فلسطین ځمکې ته ورسید. مسلمانان چې کله فلسطین ته ورسېدل، عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه مهاجرین او انصار راغونډ کړل او د کار په اړه یې مشوره ورسره کوله چې عدي بن عامر یو غوره مسلمان ورته راورسید. نوموړی به شام ته ډېر تلی راوتلی، د دوی وطن یې ټول تر پښو کښلی و، د دوی کورونه او لارې ښې ورته معلومې وې. نوموړی چې کله مسلمانانو ته ښکاره شو، هغه ټول ورته ولاړ شول. د ده یې ډېر تود هرکلی وکړ او عمرو بن عاص ته راوست. عمرو بن عاص ورته ویل: ای ابن عامره، څه خبره دې راوړې؟ ده ورته وویل: ما ولیدل چې د نصرانیانو لښکر د میږانو په څېر را روان و. عمرو ورته وویل: دا دې څرنګه خبره وکړه؟ د مسلمانانو زړونه د تر تلو ور تېر کړل. موږ د دوی په مقابل کې له خدایه بری غواړو. عمرو ورته وویل: ته د دې صلیبي لښکر څومره اټکل کوې؟ ده ورته وویل: ای امیره، زه د یو هسک غره پر یو غاښ ورجګ شوم او ومې لیدل چې د عجم د صلیبانو تورو
نیزو او بیرغونو پر سر اخیستی و. عجم یو غر دی. د عجم غر د فلسطین په ټولو غرونو کې عظیم غر دی. زما په ان تر 100 زره هم زیات دی. زه همداسې فکر کوم. عمر چې کله دا خبره واورېده ویل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وروسته یې د صحابه مخبر اشخاصو ته مخ ور واړاوه او ورته ویل زه او تاسو په دې اړه سره برابر یو. د خدای جل جلاله د دښمنانو په مقابل کې له خدای جل جلاله مرسته وغواړئ. د خپل دین او شریعت لپاره مقابله وکړئ. څوک چې ووژل شي هغه شهید ده او که ژوندی پات شو غازی ده. تاسو نور څه وایاست؟ هر سړي خپله رایه وړاندې کړه. یوې ډلې وویل ای امیره مونږ صحرا ته وباسه. دوی له کلاو او آبادي څخه بیلیدلی نه شي چې د دوی خبر را رسیږي مونږ به لار ورته نیولې وي او په داسې وخت کې به برید پرې وکړو چې دوی غافله وي. که خدای جل جلاله کول له غوڅې ماتې سره به یې مخ کړو. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وویل دا ماته د ناوسې شخص مشوره معلومیږي. یو مهاجر شخص وویل مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په ډېر لږو نفرو سره پر لوی لښکر بریالي کیدو. لوی خدای جل جلاله له تاسو سره د مرستې ژمنه کړې او له صابرانو سره الله جل جلاله وعده کوي. سهل بن عمر وویل زه خو د کفارو له مقابلې هیڅ وخت مخ نه ګرځوم او نه زما توره د دوی پر وړاندې ستړې شوې. که د چا زړه وي چې وجنګي هغه دې وجنګي او که څوک شاته درومي ولاړ دي شي. هر څوک چې شاته ولاړل زه به یې ووینم. مسلمانانو چې کله ولیدل چې د ده رایه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه هم تایید کړه نو ټولو د ده پر رایه امین کړو او ویې ویل ای ابو فاروقه تا ډېر ښه وویل. له مشورې او پرېکړې وروسته عمر بن عاص رضی الله عنه بیرغ عبدالله بن عمر بن خطاب ته ورکړ او 1000 تنه سپاره یې د ده تر عمارت لاندې کړل چې د طائف او ثقیف قبیلې زړور جنګیالي هم پکې وو. دوی ته یې د تللو امر ورکړ او د عبدالله په مشرۍ دوی د دښمن مخې ته ور ودانګل. د راتلونکې ورځې تر سهاره ده او لښکر یې ښه ګړندی مزل وکړ. وړاندې یې ګردونه ولیدل چې ولاړېدل. عبدالله بن عمر رضی الله عنه وویل دا د لښکر د پښو دوړې او ګردونه دي. زه دا ګمان کوم چې همدا به رومي لښکر وي. دی او ورسره ملګري ودرېدل. یوې ډلې وویل مونږ به وګورو چې دا څه رقم ګردونه دي. ده ورته وویل سره بیلیږئ ما اوس به خپله معلوم شي چې څنګه ګردونه دي. ګردونه را نږدې شول او دا څرګنده شوه چې د دې ګردونو په منځ کې د رومیانو 10 زره کسیز لښکر ده چې د اوبیس په مشرۍ کې را روان ده. دوی د دې لپاره را روانو چې د مسلمانانو خبر ترلاسه کړي. عبدالله بن عمر چې کله دوی ولیدل پر خپلو ملګرو یې غږ وکړ دوی ته نور وخت مه ورکوئ. دوی خاص زموږ په لټ پسې راغلي دي. خدای جل جلاله به مو د دوی په مقابله کې مرسته کوي. تاسو په دې پوه شئ چې جنت د تورو تر سیورو لاندې دی. خلکو پر یو وار د تکبیر او تحلیل چغې پورته کړې او د دوی دا په زړه پورې شعار کاڼو درختو او د ځمکې پر سر ټولو موجودو شیانو ورسره زمزمه کړ. او لومړی کس چې پر دښمن یې برید وکړ عکرمه بن ابي جهل و چې سهیل بن عمر او ضحاک هم پلوي وکړه. دوی په خپل قوم کې نارې کړې. مهاجرین او انصار هم په جګړه ورګډ شول. برید پیل او دواړو قومونه سره ګډ شول. عکرمه بن ابي جهل چې سهیل بن عمر او ضحاک هم پلوي وکړه. دوی په خپل قوم کې نارې کړې. مهاجرین او انصار هم په جګړه ورګډ شول. برید پیل او دواړه قومونه سره ګډ شول. په دواړو ډلو کې بې دریغه تورې وچلې دي. عبدالله بن عمر وایي زه د جنگ په میدان کې دخیل وم چې د غلیم د ډلې په منځ کې مې یو سپه سالار چې غټه تنه یې درلوده او د یو کم عقل حق پاک شخص په توګه ښې او کیڼ لور ته تلی او راتلی په زړه کې مې راوګرځېد چې د همدې لښکر مشر او قمندان به همدا شخص وي. دی د جګړې له امله وارخطا برېښېده. ما چې کله برید ورباندې وکړ د ده اس زما د نیزې له وارې څخه وتښتېد. ما له نږدې کېدو سره سره داسې په خیال کې ورکړه چې تښتم خو دوهم ځل مې بیا حمله ورباندې وکړه. په توره مې وواهه. قسم په خدای جل جلاله ما ته په فکر کې داسې راغله لکه توره چې مې پر یو ډبره ولګېده او داسې خراب هیڅو لکه ماته چې سوه. ده ته مې وکتل چې پر ځمکه را پرېوتی. ومې لید بیرته
ور وګرځېدم، وسله او زغره مې ځینې واخیستله. مشرکینو چې کله د خپل سپه سالار مړی ولید، ویر او ماتې پرې ګډه شوه. مسلمانانو ښه کارګزارونه ورباندې وکړل، خو تر ټولو د تحسین وړ حضرت الضحاک حارث بن هشام و. دوی دواړو داسې بریدونه وکړل چې ساری یې نه درلود. لږ وروسته صلیبي لښکر ماته وخوړه او د تېښتې لاره یې غوره کړه. مسلمانان بیرته سره راغونډ شول، د غنیمتو په راټولولو یې لاس پورې کړ. اسلامي جنګیالیو په خپل منځ کې سره وویل خدای جل جلاله به عبدالله بن عمر څه وکړل. یو مجاهد وویل موږ ته د ده په شهادت سره ستره صدمه ورسېده. دا لویه فتحه د ده له یو ویښته سره هم نه ده برابره. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه د بیرغ و شاته ولاړم او د دوی خبرې مې اورېدلې. ما د تکبیر او تهلیل ناره وکړه او بیرغ مې وښوراوه. مسلمانانو چې کله بیرغ ولید، زما لور ته یې رامنډه کړه او راته ویې ویل ته چېرته یې؟ ما ورته وویل زه د دوی د قمندان په وژلو بوخت وم. دوی راته وویل لوی خدای جل جلاله دې ستا مخ د دوزخ له اوره وژغوري. دا ستر بری ستا په سبب خدای مونږ ته راکړ. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ستاسو هر یو شتون د دې بري سبب و. دوی د غنیمت مالونه، آسونه او 600 اسیران راټول کړل. د مسلمانانو 8 تنه شهیدان شوي وو. هغوی ته حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه لمونځ ورکړ او دفن یې کړل. لښکر بیرته عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ته ور وګرځېد او تیر شوی جریان یې ورته بیان کړ. هغه زیات خوشحاله شو. اسیران یې راوغوښتل او په عربي تحقیق ورڅخه وکړ. خو په دوی کې 3 شامیانو چې په عربي پوهېدل، له دوی څخه د دوی د ملګرو په اړه پوښتنې وکړې. هغوی ورته ویل ای عربو، دا روبیس و چې 100,000 کسیز لښکر هرقل د ده په مشري کې تاسو ته رالیږلی و، او دا یې ورته ویلي و چې ایلیا ته راغلی یو عرب به هم نه پرېږدي، او دا د دوی ډلګۍ وه د یو ستر قهرمان په مشرۍ کې ستاسو د څارلو لپاره رالیږلي وو چې تاسو برید ورباندې وکړ، او دا زموږ د قمندان مړی دی چې ستاسو په مخ کې پروت دی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه وویل خدای جل جلاله به اروبیس همداسې قتل کوي لکه دا قمندان چې یې قتل کړ. وروسته یې دوی ته د اسلام وړاندیز وکړ، خو له بده مرغه یو هم اسلام رانه وړ. عمر رضی الله عنه مسلمانانو ته ویل تاسو به د دوی له امیر سره مخامخ کیږئ او هغه به د خپلو مړو غچ اخلي. دا زموږ دپاره یو کړاو و چې په دې غاړه کې راولیدلی. وروسته یې د دې اسیرانو د وژلو امر وکړ. نوموړي پر اسلامي سرتیرو غږ وکړ او ویې ویل زه دا فکر کوم چې غلیم به زموږ لور ته را روان وي. که دوی راپسې راغلو نو کیدای شي ډېر زړور او د لیره غوندې جګړه راسره وکړي، او که موږ ورپسې ورغلو له خدای جل جلاله څخه امید لرم چې پر دوی به داسې بری راکړي لکه دا ځل چې یې بریمن کړو. حضرت ابوالدرداء وایي موږ دغه شپه پر هغه ځای تېره کړه. سهار مو کوچ وکړ او دښمن په لټه پسې روان شو. له لږ تګ وروسته 10 صلیبه څرګند شول چې تر هر یو لاندې 10,000 کسیزه ډله وه چې کله لښکرې سره مخامخ شوې. حضرت عمر د درېدو امر وکړ. صحابه یې منظم کړل. د ښي اړخ امیر یې الضحاک او د چپ اړخ امیر یې سعید او د شا لوري امیر یې ابوالدرداء وټاکه. په خپله عمر په مینځ کې ودرېد چې اهل مکه ورسره وو. خلکو ته یې د قرآن کریم د تلاوت امر وکړ او ورته ویې ویل د خدای جل جلاله په فیصله راضي او د جنت د ثواب غوښتونکي شئ. او له دې سره سم د څپو په برابرولو بوخت شو. رومي قمندان روبیس د مسلمانانو لښکر ته کتل. عمر ودا بندي وکړه چې هیڅ یو تر بل تیر نه و، داسې برېښېدل لکه یو محکمه کلا. قرآن کریم په داسې حال کې تلاوت کاوه چې د آسونو له مخونو یې انوار اورېدل او د بري بوی ورڅخه پورته کېدی. اروبیس چې د دوی ډاډ او اطمینان حس کړ او دا ورته څرګنده شوه چې هر سرتیری د عمر په څیر ده. زړه یې ولوېد. د اسلامي لښکر لومړی مبارز چې د جګړې ډګر ته ور داخل شو د عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه میرینی ورور و سعید بن خالد. نوموړي چې کله جګړې ته ووت په لوړ اواز سره یې غږ وکړ ای مشرکانو راووځئ. وروسته یې پر ښي اړخ برید وکړ او هغه یې د کیڼ اړخ لور ته وتمباوه. بیا یې پر کیڼ اړخ برید وکړ، هغه یې ښي اړخ ته وتمباوه. ډېر خلک یې ووژل او اتلانو غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. وروسته د
د لښکر په منځ ورګډ شو. دوی وارخطا او لښکر یې په تزلزل کې واچاوه، خو له منځ وررسېدلو سره سم دښمنان ورباندې راټول شول او دا طالب شهادت ورسول. مسلمانانو د ده په شهادت ډیر خواشینه شول، خو عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه تر بل هر چا ډیر خوابالی شو او ویل سعید وروره تا خپل ځان د خدای جل جلاله تر دین زار کړ او ویل ای زلمیانو له ما سره دا حمله څوک کوي؟ سعید انجام څنګه شو؟ د ده د غوښتنې ته ذوالکلع الحمیري، عکرمه بن ابي جهل، ضحاک، حارث بن هشام، معاذ بن جبل، ابو درداء، عبد الله بن عمر لبیک وایو. عبد الله وویل مونږ او یا تنو پر غاملیم برید وکړ چې ورنږدې شو. دوی زمونږ په برید کې فکر هم نه کاوه ځکه دوی لکه اوسپنیزه غار داسې برېښېدل. امام واقدي وایي مسلمانانو چې کله د رومیانو ثبات ولید نو یې غږ سره وکړ پر سوارلیو یې برید وکړئ، له دې پرته بله لار نشته. موږ د دوی د آسونو نسونه په تورو ور وڅېرل، دوی له سوارلیو کوز او سره وشیندل شول، پر موږ یې برید وکړ، موږ هم برید ورباندې وکړ. موږ د دوی په نسبت داسې ښکارېدو لکه په تور اوښکې سپین خال. په دې جګړه کې زموږ شعار لا اله الا الله محمد رسول الله او دا به مو ورسره زیاتول ای خدای جل جلاله ته د محمد امت ته مدد ورکړې. جګړې زه د شعرونو له ویلو ایثار کړم. د سخت جګړې له کبله موږ نه پوهېدو چې خپل ورور او که دښمن وهه. له ډېر لږوالي سره مسلمانان ټینګ شول او خدای جل جلاله ته یې خپل ځان وسپاری. هر ملګری چې به وار کاو له شا لوري به د کلمې طیبې شعارونه ورسره غبر کېدی او ویل کېدل به ای خدایه ستا د هغه دښمن په مقابله کې مرسته وکړي چې له تا سره شریک نیسي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وایي د زیوال تر وخت پریکنده جګړه وشوه، باد چلیدی او خلک په جګړه بوختو. ما د اسمان لور ته وکتل، ومې لیدل چې په اسمان کې سوری جوړ شو، تور بخون آسونه چې شنه بیرغونه ورباندې ښکارېدل او د نیزو څوکې سرې برېښېدلې ورڅخه راووتل. او ورسره مې یو غږ تر غوږ شو چې ویلې د محمد صلی الله علیه وسلم د ډلې زیری مې در باندې د خدای جل جلاله مرسته درته راورسېده. دی وایي لږ ګړی وروسته ما ولیدل چې د رومیانو جنګیالۍ د تېښتې په حال کې وو. مسلمانان جنګیالۍ ورپسې وو. د مسلمانانو آسونه د رومیانو تر آسونه ډېر تیز ول. عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي په دې پیښه کې موږ د دښمن 15,000 جنګیالي ووژل. د شپې تر رسېدو پورې موږ د روم په ماتو خوړلو عسکرو پسې روان وو. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په فتح ډېر خوشحاله شو، خو زړه یې له مسلمانانو سره خندونکو سره و ځکه هغوی د دښمن په تعقیب پسې وتلی ول. عمر بن غیاث وایي ما عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ته وکتل، د ده بیرغ په لاس، توره پر اوږو او لاس یې ښوراوه. ویلې که ما ته چا خلک راوصل هغه ته به خدای جل جلاله ورکه ور پیدا کړي. ما عرب ولیدل چې د نوموړي لور ته دومره په بیړه وردرومي چې عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د دوی هرکلی کاوه او ویلې هغه مخونه دې مبارک وي چې د دښمن په لټ تر اوسه پسې وو او کوم مال چې الله جل جلاله له دښمن څخه در پاتې کړ په هغه بسنه نه کېده چې ورپسې شولی. دوی ورته وویل زموږ غنیمت نه و اراده بلکې د جنگ او جهاد په نیت ورپسې ولاړو. مسلمانان چې راستانه شول بل هیڅ پریشانی نه و ورسره بلکې د هغو ملګرو په اړه فکرمن و چې له دوی څخه ورک او د الله جل جلاله په لاره کې شهیدان و چې د ځینو نومانې په لاندې ډول دي: سیب بن عباده، نوفل بن دارم، احب بن شداد او نور د سیمې او مدینې مجاهدینو. حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د دوی په ورکېدا ډېر غمجن و، خو وروسته یې ځان ته داسې تسلی ورکړه چې هغوی خپل هدف او خیر ته ورسېدل چې بده مرغه چې تا پاته. وروسته خلک د لمانځه ته ولاړ شول او لکه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې امر ورته کړی و ټول قضا شوي لمنځونه یې په اذان او اقامت سره ادا کړل. محترمو او درنو اوریدونکو، دا و د اصحابانو د ایمان د داستان څلورمه برخه چې ما زاهد درته وړاندې کړه. انشاءالله په راتلونکي برخه کې به واورو چې له دې وروسته دوی بیا هم هلته پاتې شول او که بله
جګړه ونښته. تر بیا ښې چارې په الله هم وسپارم. السلام علیکم.